ملګرو دا یو سیټینګ د وس نه په خپل موبایل کې آن کړئ. که تاسو ته بیا څوک د ناشنا نمبر نه کال وکړي نو تاسو دا پته لګولی شئ چې دا څوک دی او د کم ځای دی. ډېر زیات د کار والا سیټینګ دی نو هم اوس خپل موبایل کې چیک کړئ چې آیا تاسو سره دا سیټینګ شته که نشته. دغه دپاره راشئ په خپل موبایل کې ډایل پیډ راواړوئ. بره به تاسو په دې سیټینګ آپشن کلیک کوئ. دلته به تاسو له ښکته راشئ آپشن به وي اننون نمبر آیډنټیفیکیشن، په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو آپشن وي انټیلیجنټ آیډنټیفیکیشن، په دې به تاسو کلیک واخلئ. دا به آن کوئ. دې سره به تاسو ډیټا هم سلیکټ کوئ. صحیح شو. په دې او ټو اپډیټ ډیټا باندې به کلیک کوئ او دلته به تاسو آل نیټورک کوئ. و چې کله هم تاسو داسې یو نمبر نه کال راشي چې هغه ناشنا وي، تاسو یې نه پېژنئ، نو ډایرکټ به تاسو سره د هغه ډیټیل اخلي، خو چې ستاسو نیټورک برابر وي نو بیا تاسو پته لګولی شئ چې دا څوک دی او د کم ځای دی. که دا سیټینګ ستاسو په موبایل کې نه وي نو په کمنټ کې د خپل موبایل نوم اوس نه ولیکئ چې طریقه یې در وښایم.